د مختلفو ژبو شروع کېدل. کوم لوی سیلاب چې خدای پاک راوستی و د حضرت نوح بچو هغه ډېر زر هیر که. د هغې کورنۍ تر هغه پورې زیاتېده تر څو پورې چې په دنیا کې ډېر خلک پیدا شوي وو. خو د هغوی د زړونو خیالونه بیا خرابېدل شروع شو. د خدای پاک منصوبه د هغې خلکو دپاره څه وه چا چې غوښتل چې د هغه خدمت او صداقت وکړي. خدای پاک نه غوښتل چې هغوی هغه خلکو سره نږدې اوسیږي چې هغه سره مینه نه کوي او هغوی یې په ځمکه خواره واره کړل چې دوی خپل بچي د صداقت د لارې دپاره زیات کړي. دغه شان خلکو د مشرق طرف ته سفر وکړ او میداني ځمکه یې پیدا کړه او دوی خپلو کې یو بل ته وویل راځئ چې خښتې جوړې کړو او په اور کې به یې سختي کړو او بیا به یو ښار جوړ کړو چې پکې به یو اوچت برج وي او داسې به موږ خپل نومونه مشهور کړو او موږ به هیڅکله هم خواره واره نه شو. نو هغوی د ښار او د برج جوړول شروع کړل. په هغه وخت کې هغوی ټولو په یوه ژبه کې خبرې کولې. خو خدای پاک د اسمان نه ښکته راغی او دا څیزونه یې ولیدل او په دې هغه ډېر خفه شو. دا د هغه رضا نه وه چې اوس د دوی ټول په یو ځای کې اوسیږي. نو بیا خدای پاک د هغوی ژبې بدلې کړې او هغوی داسې ژبې ویلې چې د دې نه مخکې هېڅکله نه وې ویلې شوې. او د هغې ورځې نه وروسته په ځمکه ډېرې ژبې ویل شروع شول. رومانیان په انګلیش او سپینش باندې نه پوهېدل. جرمنیانو به تر هغه پورې روسیانو یا هتیانو سره خبرې نه شوې کولې تر څو چې به یې د هغوی ژبه نه وه زده کړې. هغه کاریګرانو هغه ښار او برج مکمل نه کړ ځکه چې دوی نور هېڅ هم د یو بل په خبره نه پوهېدل. هغوی کار بند کړ او د یو بل نه په جدا کېدو شروع شول. په هغوی کې ډېر نورو ځایونو ته لاړل او مختلف قسمه خبرې به یې کولې او د هغه نامکمل ښار نوم یې بابل کېښوده چې مطلب یې ګډوډي ده. ګرانو ماشومانو تاسو خو دا کیسه واورېده خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی هغه خلکو چې کوم برج جوړ کړو د هغه برج نوم څه و؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی آیا خدای پاک د هغه خلکو نه خوشحاله و؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم خدای پاک د هغه کار د بندولو دپاره څه وکړل؟ ګرانو اورېدونکو یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ